الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ان الله غفور رحیم. آیات مبارکہ کے چی وصیت کون کے درم حصہ کے دمالنا زیادہ غطا دا وصیت اجازت نشتا. دا خبره په اتفاق د امت کې باقی ده. د وارثانو د اجازت نه یو تهایی درم حصے نه زائد بلکې پورا مال کې هم وصیت جائز او قابل قبول له. دیمه مسله چې د کوم رشتہ دار او حصہ قران پاک مقرر کړل دا غو د پر وصیت نشته. هغه وارثان راضی چې او ته دې خبره د منګه سخفکان نشتا ته چې څومره وصیت کولای شو کو نه بیا ټیک تا. درېمه مسله په آیات مبارکه کې دا ذکر کړي چې مړ کېدونکو په خپل مال متروکه متعلق چی ندی کې بده د نور خلقو حقوق چې په د واجبي اراد سراغا مانت خوده شوی نا غټول سيزونه ادايګي د پاره وصیت واجب دی. چې فلان کې ما سره دومره امانت ته په ما قرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ارشاد فرمایلی چې په کوم خلقو په ذمہ صد خلقو حقوق وي نو پاغه باندې دریش په داسې تیرې دل نه دی پکار چاغا سرتا وصیت لیکل شوی دا پروت نه بلکې دیبا لیکلو کې چې په ما باندې دومره ما سره امانت ته د خلقو یا دومره زما سره په ما د خلقو دی یا زما په خلقو دی دریش په دې داسې تیری نشي چې داغه وصیت دا غر بالغ لاندې پروت نه. او بل مسله چې سره چې پدری مې سکه دته د وصیت کولو حق ورکړی شوی دی نو خپل ژوندۍ کې د خپل ژوندۍ ته دام حق ته چې دغه وصیت دې بدلولې شي یا بالکل ختمولې شي. د وصیت کو جما درې مې سمال کې فلان کې له دومره ورکې فلان کې له دومره ورکې بیا د عمل نه د خپل وصیت کې تبدیلی کوي چې نه د دې نه کم کوي یا زیات کوي یا مور کوي یا د بل چاره پاره پکې وصیت کې کمې زیاتې کې نو دا حق دتا حاصل. فرمائے فمن بدله پس هغه چې بدل کړي وصیت لرا بعد ما سمعو پس هغه نه چې دا اورېدلې ده فإنما اسمه بشکا گناہ د بدلولو د وصیت علی الذین فخلق د یبدلونه چې بدل کړي هغه لرا اسلی وصیت کړل چاہتا چې تداسو کا داسو کا خپل ځان پای کې کمې بشه کوي دې ګناګار دي. ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدن کې علم والده. فمن خاف پسا سوچره دو ممو سند وصیت کون کنا جنفن د طرفدار او اسم یاد ګنا فاصلح بینهم ند اصلاح کړه دا غپ مینس کې فلا اسم علیه نو پنشتر ګنا پدا دا چمری دے وصیت کې د ظلم وصیت کوي یو زه بالکل محرومه کوي یا لو د سره برخه دا او چې دل ور سره نور کوي نو دا د ظلم وصیت کوي نو دا چاته چې وصیت کوي د پر وصیت کې بدلول کولای شي چې د حق طرف ته راوړي. ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان ده. فمن بدلو پسا چا چې بدل کا غلرا بعد ما سمعو پستا غنا چورې دلې
فإنما اسمه بشكونا داغي على الذين فاسلوا د يبدلون چې بدل کړي هغه لرا ان الله سميع عليم لا يريدن كلام والده فمن خاف من موسن فساسو چیرې دود وصیت کون کنا جنفن طرفدارای او اسم یاد گناه وصیت فاصلح بينهم ند صلح او کا پمند دوی کین فلا اسم علی پد گناه نشته ان الله غفور الرحیم شک الله بخون کے مہربان دے اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن برحمة